بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته د وی سټیک فنکشن په اړه خبرې کوم چې څنګه کار کوي، څه لپاره استعمالیږي. وی سټیک فنکشن چې دا د دې په واسطه مونږ کولی شو چې ډیټا راجمع کړو چې څو ځایه ستاسې ډیټا موجود وي، پرته وي. د وی سټیک په واسطه مونږ کولی شو چې دا راجمع کړو. خو وی سټیک چې دی ورټیکل مونږ سره ډیټا راجمع کوي. لکه اوس ما سره دلته ډیټا دا څو ځایه پرته ده، زه غواړم چې دا راجمع کړم. تاسې ولیکئ ایکول، بیا به ولیکئ وی سټیک. وی سټیک ټایپ مو پسې ووایه ایریا 1 ایریا 2. نو تاسې به ورته خپله ډیټا سلیکټ کړئ چې کومه ډیټا ده تاسې سره، دا به سلیکټ کړئ، کاما به ورکړئ، ډیټا 2 به سلیکټ کړئ، کاما، ډیټا 3 به سلیکټ کړئ او انټر به یې کړئ. تاسو سره چې څومره ډیټا ده دا به راواخلي. نو دې کې یو اسانتیا دا ده چې تاسو سره ډیټا راخلي. ګوره که زه دا کنټرول زیډ کوم او تاسې مثال دا ډیټا راخلئ، کنټرول سی سره یې کاپي کوئ او بیا راځئ دلته پیسټ کوئ، کنټرول وي سره او دا بل اخلئ همداسې، نو دا درنه ډېر ټایم اخلي. نو دغه یو اسانه او ساده طریقه ده چې ولیکئ وی سټیک او راشئ ډیټا 1. که چېرته ستاسې مثال اوس دا ټیبل دی نوم لري، زه ورته لیکم ټیبل 1. خپل هغه ټیبل اتومات ګوره سلیکټ کېږي. همداسې ورته لیکم ټیبل 3 د دې بل نوم دی ټیبل 3، دا ورته سلیکټ کوم، کاما. ګوره ټیبل 3 په دې سور رنګ سره سلیکټ شو. ټیبل 4 لاندې راځو، ګوره ټیبل 4 به زمونږ سلیکټ شي. تاسې ګورئ دا هم سلیکټ شو، انټر یې کوئ. نو په دې سره مونږ ډیټا راواخیستله. دې کې یو دوه مهمې خبرې دي. ستاسې چې کوم ځای نه ډیټا د وی سټیک په واسطه سره اخلئ، ستاسې سره چې څو ځایه ډیټا ده باید مساوي کالمونه ولري. کالمونه یې مساوي وي. که روګانې یا سیلونه یې خالي وي مشکل نه لري، خو کالمونه یې باید مساوي وي. او بله مهمه خبره دا ده که چېرته تاسې په دې کې یو ریکارډ اضافه کوئ، نو تاسې کولی شئ چې اتومات ستاسې سره په څه کې اضافه شي، په دغه وی سټیک کې اضافه کېږي. اوس دلته لیکم مثال لیکم چې عمر. ګورئ اتومات عمر چې دی، مثال عمر خان فرضاً دا ډاکټر دی. ګوره اتومات چې دلته زموږ سره هغه ریکارډ اضافه شو. خالي رو چې ده راغله هغه هم ګوره راواخیستله. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره د وی سټیک په واسطه زیات ریکارډونه ډیټا راواخلو او یو ځای کړو. ویډیو دقیقه وګورئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ.